پسې راځي پیډۍ پسې ګرځي. درنو قدرمند لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند په خواږو ماړه اوسئ. زه جبار نافع یم او د یوې نوې ټولنیزې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بعد د الکترونیکي یا هم پی ډي اف کتابونو په وتلو سره د فزیکي کتابونو د لوستلو لړۍ کمه شوې ده. د مختلفو خلکو نظرونه دي. ځینې وایي چې ښه کتابونه فزیکي دي، خو ځینې بیا وایي چې د الکترونیکي اسانتیاوې تر فزیکي زیات دي. د همدې موضوع د ښه څېړلو لپاره راغلي یو چې د کابل ښار په ځینو کتابتونونو او طباعتي مرکزونو باندې وګرځېږو تر څو د کتاب د مینوالو او د کتابتونونو له مسؤلینو او د کتاب د تخنیکي برخې له آګاهو وګړو سره پر دغه موضوع باندې بحث وکړو چې د الکترونیکي کتابونو ګټې او تاوانونه څه دي او ورسره په څنګ کې الکترونیکي کتابونه د فزیکي کتابونو ځای نیولی شي یا نه. خبرونه تر وروستی وګورو. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلاست. سلام علیکم. ستړي مشي وروره، تاسو ته هرکلی وایم. هیله ده چې ښه وئ. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ایمل د خپل نوم یادونه مو مخکې وکړه. په فزیکي او ډیجیټلي کتابونو کې تاسو څه توپیر ګورئ؟ والا خبره خو داسې ده چې د دنیا ورځ په ورځ پیشرفت کوي. لکه تاسو یادونه وکړله یو ډیجیټلي کتابونه دي او یو فزیکي کتابونه دي. د هر یو د ځان سره خوبایي او مشکلات لري. فزیکي کتابونه چې دي د هغې مطالعه څه اسانه وي او رسیدګي لږ ورته په مشکله وي، او ډیجیټلي کتابونه بیا داسې دي چې هغې ته رسیدګي څه اسانه ده خو مطالعه یې څه سخته ده. ځکه که موږ وګورو ډیجیټلي کتابونه موږ اکثره مطالعه کوو په تلیفون کې به مطالعه کوو یا به کمپیوټر کې مطالعه کوو یا به داسې شي کې مطالعه کوو چې مثلا هغه ډیجیټلي وي، لکه تلیفون شو، آیپاډ شو، هر څه شو. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د موږ په سترګو په هغه باندې هغه کوم تاثیرات چې لري د رڼا یې د حتما داسې یو تاثیر لري، او کوم اخذ چې موږ په فزیکي شکل د کتاب نه کو هغه په ډیجیټلي شکل د کتاب نه دومره اخذ نه کیږي. یاره زما په نظر خو چونچې دا ډیجیټلي کتابونه لکه څنګه چې فزیکي کتاب ځای نشي نیولی، ځکه چې یو خو په ډیجیټل د فزیکي کتابو کې د فطرتاً کاغذ کې داسې یو څه حکمت شته، لکه څنګه چې د کاغذ پاک شی دی او ښه شی دی، په دې باندې د کاغذ کې چې ته یو شی ګورې دا نظر تلیفون ته چونچې هغه یو هغه شی دی یو ډیجیټلي شی دی د ذهن ته سم نه سپارل کېږي. کومه مطالعه کوم اخذ ته دومره په اسانۍ سره نه شي کولی، او بل رسیدګي مې یو څه په هغه باندې اوس کتاب دی هر وخت یې راخیستی شي. نو ډیجیټلي شی به مجبور یې یا ور به چارج کوې، مثلا کله چارج نه یې کوې، کله بیا زمینه نه یې مساعده، هلته رڼا یې ډېره وي. نو هغه فزیکي کتابونه خو چې دي هغه وینې هر وخت د تاسو ته پلاس کې یا کله د تاسو انټرنیټ نه یې رسیدګي نه شي کولی ډیجیټل کتابو ته. او بل که فکر وکړو د ډیجیټلي شی چې دي دغه شعاوې لري، نو اکثره کسان اوس زموږ په ټولنو کې داسې شوي دي چې بیخي د تلیفونو د دې څخه استفاده دومره ډېره شوې ده چې هغې ته د سترګو مشکلات پیدا کېږي، په ذهن باندې منفي تاثیرات اچوي. او په دې څنګ کې چې سړی د تلیفون نه زیات استفاده وکړي، یعنې خپله د ذهن دپاره یو ستړیا ده. بعضې وخت که ته چیرې پیسې ولرې په دواړه یې ورکولی شي، خو دا یو د تا سره چې دی د دایم دپاره دی. او ډیجیټلي کتابو کې اوس بیا مشکلات دا دي، ما درته وایي چې مطالعه دایم نه شي کولی، او کوم وخت چې ته د فزیکي کتاب نه کړلی شي هغه د ډیجیټلي کتاب څخه نه شي کولی. نو زما په خپل نظر باندې دغه فزیکي کتابونه چې دي هم به هغه پخوانی فرهنګ او هغه زموږ ژوندی وي، او بل به یو سړی ذهنیت کې مثلا ښه اخیستی کړلی شي. که چیرې داسې شي دغه عنعنه اوس ورو ورو داسې کېږي چې ډیجیټلي کتابو ته ګرځي، نو موږ به بیخي بیا د فزیکي کتابو او هغه کوم هغه چې موږ لرل د هغې څخه به ډېر خوار وو. کتاب لوستل فرهنګ خو در دې اندازه خراب ده چې کتابونه چې اقتصاد سم نه وي، مطالعې کتابونه د هغو صورت لکه پخوا چې اخیستل کېده اوس یې نه اخلي. حتی د تدریسي کتابونه نه اخلي چې سبا ته امتحان وي،
د نن ورځ کتاب اخلي او دغه د زیاتره کتابونه چې شاګردان د لې راځي پی ډی اف سي ګرځي اقتصادي سم نه اقتصادي ضعیف کتاب وسو توان نه لري پی ډی اف شکل باندې نه کتاب راپکوله سي پی ډی اف نه سي راپکوله ځکه کتاب دا پی ډی اف خو یو لېونګه ټلیفون کې درست ویل کیږي نه او بل پی ډی اف کمزور دغه د چاپی ده درنو لیدونکو دلته د پښتو ژبې یو مشر لیکوال عبدالباري غیرت صاحب را سره په تصادفي شکل باندې مخ شوی دی د دوی نظر تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې تر نورو ځکه ښه ده چې هنرمند په خپل هنر باندې ښه پوهیږي نو د ده سره به خبرې کوو غیرت صاحب محترم ستړي مه شئ خیر یوسې ډېر خیر یوسې تاسو وفرمایئ کوم سوالونه چې کوئ کوم زیاته مننه غیرت صاحب په دې وروستیو کې البته وروستیو څو کلونو کې د فزیکي کتاب ترڅنګ ټکنالوژیکي پرمختګونه وشو برقي کتابونه ووتل او اوس اکثره خلک په کمپیوټرونو او په موبایلونو کې کتابونه مطالعه کوي آیا دا فزیکي کمپیوټري کتابونه چې د فزیکي کتابونو ځای نیولی شي داسې خبره ده چې اصلا دغه کتابونه مهم دي سړی سره یادګار پاتې کی که یو ځل یې ولولي خو بیا به بل چاته ورکړو بل چاته ډېر خلک به استفاده ترې وکړي اما دغه کمپیوټري چې دي دا خو یا په خپله ځایي شي یا بل څوک کوم یو شیطانت کې وکړو هغه یې د منځه یوسي دا یعنې باقي نه پاتې کېږي او بل دا خبر ده چې هغلته په مرکز کې کتل کېږي چې لږ غلطه خبر خو نه خو د دی په نس غلطه وي چې لږ څه ووایې نو بس هغه ټول پاک کا درته بیا د فیسبوک هم ورکا بیا یې تا غرضي خبرې کړې حال دا چې هغه غرضي نه وي بلکې حقایق وي اوس زه خپل مثال وړم ما به داسې د عدل او انصاف د تاسو هغه هم د عدل دی ما به د خلکو د رهنمایي دپاره بعضې خبرې کولې خو هغه یې په ما باندې ډېر وخت بند کړی و بالاخره زه بیا مجبور شوم یو بل مې جوړ کړو هغه اسناد یې ته منځه وړي وو ډېرې ښې خبرې ټولې مرکز یې نه پوهېږم په کوم ځای کې دی د فیسبوک نو هغه بند کړي وو طالبانو نه وو کړي نورو نه وو کړي نو هغه زه ډېر خفه شولم نو بهتر دا ده چې د سړي سره کتاب وي هغه کتاب ښه دی خو کتاب باید اوس خو حالات داسې دي اقتصادي وضعیت خراب دی کتاب ډېر قیمته نه وي چې د باندې بوج شي کتاب څه فرق خو طبعا لري چې ډاکټران وایي خو سمه خبر ده مثلا پرون ما د اپندیس او د سید احمد ګیلاني په باره کې څه نشرې راغلي ما چې یو څو سطره ولوستل زه تا آخره پوه شوم چې دې سړي مطلب څه دی د دې هغه د فیسبوک مطلب څه دی تا آخره پې پوه شوم نو بعضې خلک د پیرانو دا خو درسته ده چې معلومه خبره ده چې د دغه چې د ډیجیټل یا برېښنایي کتابونو اثر په هارد بڼه باندې یا په کتابي بڼه باندې د فزیکي کتابو باندې ډېره زیاته ده او خامخا خپل اثر لري خو زه خپله د دې پلوي یم چې کتاب هارد بڼه باید ولوستل سي او له ډیجیټلي کتابونو نه استفاده ونه سي نو د استفادې په رابطه به داسې ووایو چې کله چې ډیجیټل کتابونه نه وو هغه وخت کې د کتابونو لوستونکي ډېر زیات یعنی خلکو هارد بڼه کتابونه کتل یعنی د کتابي بڼه باندې خلکو فزیکی کتابونه اخیستل لوستلي ډیجیټلي دغه برېښنایي کتابونو اثر په فزیکی کتاب باندې مخکې ما دا خبره وکړه چې تاثیر لري او اثر لري نو د ښه والي او د بدوالي خبرې راغلی یعنې کومې اسانتیاوې او کوم دغې رامنځته کړي دي اصلا د دواړه دغه خپلې دغه لري ګټه او زیانونه لري ګټه چې فزیکي بڼه اصلا زیان نه لري ګټه لري که ولوستل سي ټوله ګټه ده برېښنایي کتاب لوستنه خامخا هغه ته د سترګو تکلیف یا مثلا نور د صحي برخه کې د دغه پیدا کوي
موږ نه اوس فعلا یوازې په درسي برخه کې چې کوم کتاب تدریسیږي په پوهنتونونو کې هغه محصلین کوشش کوي چې اخلي هغه تر ډیره حد پورې ډیره محصلین هغه کتابونه نشي اخیستلی، یعنی ممکن اقتصادي ستونزو له امله هغه دا کار وشي. عموما دغه ارواپوهنه کې ځینې انګیزه‌ایي کتابونه دي او داستان په برخه کتابونه ځینې خلک لولي. بل د ډیجیټل کتابو یا د برېښنایي کتابونو بدوالی به وایو یا به مثلا تاوان وایو، هغه دا ده چې نیمګړتیا چې په یوه څېړنه کې که یو لیکوال غواړي چې څېړنه وکړي هغه یو معتبر ماخذ په توګه نشي راوړلی، چې کوم برېښنایي یا ډیجیټل کتاب نه د استفاده کړي هغه د ماخذ په توګه نشي راوړلی تر څو د کتاب هارد بڼه موجوده نه وي فزیکي. دغه نه هیڅ کله نه، ځکه فزیکي جلا خو بیان لري او سارت بڼه چې دغه جلا ده ډیجیټلي، نو ځکه هغه کتاب چې د لوستونکي غواړي چې په هارد کاپي یا کتاب شکل ولولي نو له هغه سره د ډیر راحت وي، اسانه وي، هر وخت مطالعه کولای شي. او ډیجیټلي سترګې مستړي کوي، وخت هم سړي ضایع کوي، سترګې مو خرابوي او هم زمانه هغه خوند او کیف چې په هارد کاپي کې ده په ډیجیټل کې نه ده. نه ځای هیڅ وخت نشي نیولای، البته نه د مطالعې فرهنګ کوم تاثیر لري. او یو ډول د غوستا په خو به یو کس غوښتل کتاب وایي مطالعه کې دی وتلو کتاب پلورنځي کتاب یې اخیستل او هغه به مطالعه کول، کتاب یې تلوسه وه. کله چې ډیجیټلي کتابونه راووتل پی ډي اف د دوه تلوسه وه کتاب یې ترلاسه کړل، په دغه کې به 2-3 صفحې وکتل، په ډیجیټل کې دی به ستړی کړو. البته که کتاب دته خوند ورکړی دی بیرته مجبورېدل چې کتاب واخلي او کني بس هغه 2-3 صفحې به د کتاب وکتلې اته به پرېښودل. ستاسو د لیدونکو ته دا پیغام لرم چې که مشران وي، که ځوانان وي، که ښځې وي، که ماشومان وي، دوی د کتابونه یو بل ته ډالۍ کړي، کتاب ته د خپل ملګري همزولي د کور کوچنیانو هڅوي او په خپلو کورو کې د کوشش وکړي له یو کتابه له 2 کتابو د په مرور د زمان سره خپل کور کې کتابتونونه نه جوړ کړي. نو د لحاظ چې دا کنه پی ډی اف کوم کې څوک مطالعه کوي کنه هغه وړاندې چې لري موبایل په واسطه کار په واسطه باندې ګوري، کمپیوټر په واسطه باندې ګوري، هغه په دې سترګو په مغز باندې تاثیر کوي. دوی نشي کولای چې دوامداره مطالعه پکې وکړي کنه، نو کو ډیر او کلاس د کې یا 15 د کې نور نشي کولای. نو د لپاره دغه کتاب د لارې نه دوی مطالعه ډیره کولای شي، هم په ذهن باندې هم ټولنه باندې خو تاثیر کولای شي. تر څو کتاب د لګانه موږ تاسو مطالعه وکړو خپل کله کوم په پونتون کې کنه کوم درس موږ سکرین شاټ کو یا تصویر واخلو او موږ نه پاتې نه کیږي هغه مطالعه پکې نشي. نو کې توس کتاب ته مراجعه وکړو، کتاب ډیر ښه موږ په ولای شي او هغه د لارې موږ مطالعه ډیره ژوره کولای شي. کتابای پی دی اف که در کامپیوتر سر میکنی یا دیجیتالی که از مشکلی که داره ایست که چشم خسته میکنه، کامپیوتر از گاهی اوقات برق میشه نمیشه استفاده میتونه، ولی فیزیکی 24 ساعت پیشتر است نه چشم خسته میکنه اگر چه مطالعه کنی هم که خوبه راحت هم است. پیش از اینکه کتابای دیجیتالی نبود مردم از فیزیکی کتابای استفاده میکرد، اما در وقتی که کتابای دیجیتالی به میان آمد پی دی اف و ورد و دیگه به نظر شما از کتابای فیزیکی خرید و فروخت و استعمالش کم نشده؟ کم شده، چون وقتی که در اختیار تو پی دی افش باشه و تو را بتونی همون رایگان در سر از داشته باشی خود تو از پی دی اف استفاده میکنی. اما بهتر است که همون پی دی اف هم که استفاده میکنی همون را چاپ کنی، خوبتره که استفاده از ما شما میتونیم هم هایلایت کنیم، هم نوشته کنیم، اگر موضوعاتی که نمیفهمیم بگیره. باز در پی دی اف نمیشه، میشه به شکل دیجیتالی خود قدر موثر نیست.